بالاباغ باغ ته راغلو. ډېره ښه ارامه فضا ده، ډېره مطمئنه فضا ده او خلک ډېر په خوشحالۍ سره دلته مستیګانې کوي او چکر وهي او احساس دی خوشحالۍ کوي. هر یو چې زه وینم د هر چا په سیما کې د خوشحالۍ احساس وینم. And at first we came in the morning to Qasr Paghman or Paghman Palace. At first we entered to the Paghman Palace and I see a lot of kings that they control our kingdom. I was very disappointed because it was a beautiful place, and when I look at the stage and the rooms, it was so beautiful. ماشاءالله په افغانستان کې امنیت ډېر زیات راغلی د اسلامي امارت سره. ټول ځایونه په امان دي. ډېر وخت نه چې امارت اسلامي راغلی موږ همیشه ګرځو، هره جمعه په ټولو قصرونو ګرځېدلي، په څو ولایتو کې ګرځېدلي. ماشاءالله امنیت یې ډېر قوي دی. دلته تاسې ګورئ چې په دې بلاباغ پارک ته د لرې لرې ځایو څخه خلک راغلي دي د میلې دپاره، د سیاحت دپاره، د ډېرو لرې لرې ولایتو څخه راغلي دي. زه خپله د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ څخه دلته راغلی یم د منظرې دپاره. په عادي ورځو کې د موږ عواید له 10,000 نه تر 20,000 پورې دي. یعنې سیلانیان له 2,000 نه تر 3,000 پورې سیلانیان راځي چې هغو ته موږ د موټرو ټکټ هم ورکوو. نو په ځانګړو ورځو کې د موږ عواید نور تقریبا تر 20,000 سیلانیان هم راځي، ځکه له لاکو نه د موږ عواید زیاتېږي. په دغه 2 قصرو کې قصر بالاباغ دی او قصر تپه دی. فعلا نور نوی موږ د دارالمان قصر هم پرانیستی دی او د جبل سراج قصر هم پرانیستی دی. فعلا نور دوستان زیات خبر نه دي. نور موږ خپل تبلیغات شروع کړي دي، رسنیو ته مواد ورکړی دی. انشاءالله چې په دې هیله باندې سیلانیان له هغو ځایونو هم لیدنه وکړي او د تاریخي ځایونه وګوري.